بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم په خوازخیله چوک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده قدرمنو کتونکو په ملک کې ګراني ډیره زیاته شوې ده. د عام ولس او د غریب ولس ملای چې د اماده کړې ده. قدرمنو کتونکو هم په دې اړه باندې نننې پروګرام چې ده د منګای د ګراني حواله سره خبرې اترې کیږي. زموږ سره په دې کې عام ولس عام قوم چې دغه خبرې اترې کوي او دغه پریاد دغه ستونزې دغه مشکلات چې دغه به اعلی محکمو ته د چا چې په دې ملک کې اختیار دی واکمن دي او شتمن خلک دي هغه ته به دغه خلکو هغه ستونزې هغه کشالي هغه مسایل چې دي هغه ورسو. دلته کې به د گاډۍ د مزدور نه هم تاسو پوښتنه کیږي د عام ولس د خلکو نه به هم تاسو پوښتنه کیږي آیا ګرانی شته یا نشته دي او دغه ګرانی د وجنه خلکو ته څه مشکلات دي. قدرمنو کتونکو یاد دي تاسو ته چې د ګرانی د منګای د وجنه خلکو خپل بچي خپل ماشومان چې دي هغه سیزلې دي یا خودکشي کړي دي یا د دې مختزمه کې نه پناه کړي دي دغه وجه د منګای وا د ګرانۍ نه. نو قدرمنو کتونکو زموږ سره اوسئ تاسو سره به د نور خلکو خبرې اترې چې هغه شریک او ډیره مننه. ګرانۍ کو دومره ده چې د حد نه بهر د واړه بچیو دي هسپتالونو ډاکټرانو د دې نه د مکیږو وړه ګران دي ګوړه ګران تور چې ګران دي وړي ګران دي او خرچې د کور ګرانې دي هسپتالونه دي سمې لانجې واړه بچي مې په مخه بیمار یو کله یو ورځ کار کوو دویمه ورځ بېروزګاره یو ورځ کار کوو دویمه ورځ بېروزګاره حکومت نه دا غوښتنه لرو چې شی به یو ریټ باندې ودرېږي حساب کتاب باندې نه پوهېږو منډی ته لاړ شو تابت ته ورځ درې شو او سوداګانې میلاوېږي نه. صحیح. وعلیکم سلام. څنګه له حیثیت دی ښه دی؟ بس خیریت دی. مزدوري کوئ د ګاډۍ خواري کوئ؟ دغه د ګاډۍ مزدوري کوم. موږ راوتي یو د ګرانۍ خلاف د ګرانۍ اواز چې دی هغه اوچتو اعلی حکامو ته رسوو. ستاسو څه صورت حال دی؟ نو دغه حال دی چې دغه خبره 200-300 روپو باندې ګزاره نه کېږي او مزدوریان شته دی نو وړه په پورته ختلي غوړي په پورته ختلي غریب سړی خو غرق دی. تاسو نشئ اخیستی؟ زموږ پې واس نه راځي نو څه کوې. کور کې واړه ماشومان څومره دي؟ کور کې ماشومان یو مې زوی دی او یو مې بوډۍ ده. صحیح ده. او کار روزګار کې هغه د کور هغه خرچې پوره کېږي؟ د کور خرچه نه پوره کېږي. د کور کرایي شي بیل شي د بجلۍ. حکومت ته څه خواست کوې؟ نو حکومت ته دا درخواست په یو د یو شناخته کارت په سر نه 10,000 روپۍ جرمانه اخیستې ده. اوس وایي ته 10,000 نورې راکړه. دا یو ډبل شی نو ما دا یو کټ کې دا بل چلیږي وینا اوس وایي چې ته 10,000 نورې راکړه. ما سره کارخانه ده د گاډۍ مزدوري. انصاف میلاو شوی دی در سره؟ نه لا نه دی. نه لا نه دی میلاو شوی. دغه څه غوښتنه لري چې دا غوښتنه لرم چې زه په خپلو بچو له دغه جوړ کړم دا پارامبي جوړه کړم. صحیح. چې دا شناخت کارت لاله جوړ کړي. څه کار روزګار کوئ؟ بس جی دا موچوتوب دا کار کوو او منګۍ را باندې ډېره زیاته ده غریبوالی دی او لکه هر څه ګران شوي دي. هر څه ګران شوي دي. د کم وخت نه دا کاروبار کوئ؟ دا جی 40 کاله مې پکې وشو. 40 کاله؟ او جی په دې 40 کالو کې دې څه وکړل؟ نه نو بس دغه الټه پکې قرضداري جوړ راځو نو کړه دا کوړمه دا ماشومان دي بچي دي لږ دورسته نه کړه دا او هلکان کله دیاړي کړي کله نه کړي او واړه بچي دي پوه شوې او منګۍ دونه زیاته شوې چې د حده سیوا د کور چې دی خپل لیک کرایي نه کور چې 10,000 روپۍ میاشت هلکان ورکوي کله ورکړي او کله نه ورکړي او لکه کورونه بدلو را بدلو د کرایي چارو نه کېږي کورونه بدلو د بیلې بیل نه راپسنګ جیتې شوي دي پوه شوې او ګیس په کور کې نشته او د بیلې بیل معمولی خرچه کوو او 3-4-5 روپۍ میاشت ورکوو جي او د ګټې وټې د نور څوک شته؟ نه نشته جي دغه تاسو ناسې ماته ګورئ کاروبار ختم دی. صحیح. نن تاسو کې په 60 روپۍ ده روټۍ په 60 روپۍ وا خو ښه روټۍ وه نن لاړ چې ته روټۍ واله دومره ده که نه لکه نیمه یې ته وهله نو چې داسې ګراني او داسې سړی یا زما شان سړی تاسو څه روزګار کوئ جي؟ یاره جي زه خو څه روزګار هم نه کوم زه خو بیمار یم او 2 زامن مې دي هغه په سعودي کې مزدوري کوي او رالیږي او هغه زمونږ هم نه کېږي. ټیک ده. مهرباني. مې نوم دی د مشکومه یم. اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ د عوام نه د مهنګایي په باره کې تپوسونه کوئ. تقریبا که تاسو ته یاد وي 2018 نه مخې ته
ډېر ښکلی ماحول و صفا پاکستان و کله چې د تبدیلۍ په نوم باندې حکومت راغی تر د هغه 126 دین درنې نه په دې خوا مونږ نن ورځې پورې په ضلالت کې یو که مونږ ګورو ورځ په ورځ شیز په ببره روان دی واپسې د یو شي نشته د بهر ملکونو نه پی ډي ایم والا زه په خپله د پی ډي ایم پاکستان مسلم لیگ نون سپورټر یم ښه باقاعده په خپلې پارټۍ اول تنقید پکار دی چې زما یو وزیر اعظم نه اهله فیصله کوي د ملک دپاره د عوام دپاره مونږ نه منو نن سبا که تاسو ګورئ د بجلۍ خلاف 52 روپۍ مونږ ته یو یونټ میلاویږي مونږ د دغه د حکومت چې څومره ازاکار دي هغو د فری بجلۍ چې دا دې بند شي اول ته بلکې دا که تاسو نن سبا ګورئ په ملک کې حالات ډېر مهنګایي ډېره تیزۍ سره روانه ده خو دا د هغه وخت نه شروع ده انشاءالله امید ساتو چې را روان په 15 کاله کې به دا مهنګایي واپس زمونږ انشاءالله میا محمد نواز شریف به راځي او هغه به دا مهنګایي واپس ختموي د مهنګایي خاتمه به هغوی کوي انشاءالله دا خاتمه چې دا به نواز شریف کوي صحیح مهرباني خوشحاله اوسئ شکریه مننه خو زما ذاتی په ما باندې 32000 روپۍ د کور کرایه شرط ده 19000 روپۍ بیل دا په ما شرط دي او په دې کې به دروغ نه وي بله خبر دا ده چې شارټ ولي دا هلته کې کاروبار زموږ نشته دوه واړه یا کار کوي نو هغه سر ته نه شي رسولی چې د کور خرچه وکړو که څه وکړو او آرام چې تیاره ډوډۍ راوړو وړه نه وي ولې چې په 3-3 روپۍ تروړه او وړه تروړه میلاویږي نو د مهنګایۍ خو څه حد نشته خو زما د خپلو خلکو ته هم دا خواست دی دا کوم چې دوکانداران دي دا کوم قوم دی دوی راوځي په جمع او خپل حق تپوس وکړي د یوې پارټۍ سره تعلق وای نه لرو خو موږ له دې ارزاني پکار دي چې موږ عام ولس ته ارزاني راشي هر شی ارزان شي موږ به په سهولت شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ خو غریبانان خلک دی او دونه څه پیدا کېږي نه چې لکه سپیوالي خو دغه حل لري تاسو ټول ته پته ده نه هر شی ګران شوی دی هر چیز ګران شوی دی یو شی پکې د اغاستو قابل نه دی څه کول پکار دي نو څه کول پکار دي خو الله پاک ته لاس اوچتول غواړي نه الله پاک ته به لاس اوچته وه خو موږ کوو که نه خو زموږ چې کوم مشران دي هغه د څه خیال دی هغو ته به څه ویم سړی زمونږ کم مشر دی خو دې راځي روزان له خپل جیب لاندې کار کوي یو تن دا غږ نه دی کړی نه دی کړی نه صحیح ده حاجي صاحب ستا څه خیال دی نه زمان خو دغه خیال دی چې روح هر یو راځي ځان پوره کوي او مطلب یې د قوم دپاره څوک چې دی نه اواز نه چوتی چې په دې غریبانانو باندې څه تېرېږي او څه نه تېرېږي پرې ستا د کور څه صورتحال دی نه د کور دغه صورتحال دی چې روح دغه ناشي او بس دا به وله پوره کړي په دې باندې خو نه پوره کېږي نه پوره کړي نه قرضدار به کوئ خامخا نو په کار دا و چې زموږ چې کوم مشران دي چې هغه خامخا د دې لپاره اواز چوتی ورځ ته ورځ ګراني راځي او څوک یې تپوس والی نشته دی په کار دا و چې خامخا زموږ دا کوم مشران چې ووټونه غواړي او سبا د هر یو کس کوڅې ته چې نه ولاړي په کار هغو له دا ده چې یاره د دې خبرو تپوس وکړي دا اوس ښکاري د پرسن چې کوم ځای له ځای وروره د هر چا خپل من معنی کار دی چې څه د باندې په څه ریټ باندې دا خرڅ کړو تپوس پوښتنه نشته دی خو خلک یې غر که که نه نور څه دا ټوله دنیا یې نه خلک یې تباه کړه چې کوم د غریب یې تباه کړه د غریب د چې شي وس فرمان علي نوم مې دی د دې خواځخیلي اوسېدونکی یم ګاډۍ د څومره وخت نه کار کوي د 22-23 کاله مې د دې ګاډۍ وشول چې وروره څه ګرانه ګراني ده څه مې هم نه دي کړي وروره استنه نه هم ځي وروره ګرانه ګراني ده چې څه شي له ځې وروره ته به چې اور شوی ده او حالات خراب دي وروره چینی ګرانه چای ګرانه چینی والو د وړو روپۍ را سره نه چې وړه والو وروره چې بیا را سره د لرګو روپۍ نه ګرانه ګراني ده وروره څوک نشته چې راپاڅي او د خپل ځان تپوس وکړي چې دا څه حساب دی خلکو له دا پیغام را ورکوم چې پاسې وروره د خپل ځان تپوس وکړي د حالات تپوس وکړي چې دا څه حساب دی څه دغه دی غټ خلک خو په هر څه دغه شو خو سلام خو دا غریبانان تباه شول تباه و برباد شو تاسو ته دا خواسته چې وروره راپاڅئ ویښ شئ مه وده کېږئ حالات ډېر ګډوډ دي مهرباني حالات ډېر کړکېچن دي او یو کېدل پکار دي احتیاط پکار دی ټولو خلکو له راویښېدل پکار دي چې په یو اواز باندې دغه اواز اوچت کړي چې مهنګایي ده ګراني ده په ملک کې ډېر بد صورتحال 130 روپۍ کیلو دی یو 2-3 ورځې مینه په 70-80 روپۍ کیلو داسې آلو شو آلو په 100 روپۍ کیلو دی پیاز په 50 دي د نور کله په شان نن سبا کې سبزي هغه شان ګرځي 100% لکه ګرانه شو ده 10% د ګراني شو ده په اغستو کې مشکلات به مشکلات دي که څوک 2 کیلو علي څوک پاو علي چای په زور درځي وروره
تاسو په کار به اثر پرې او ډیر پرېوتی دی صحیح دا ورځې وروره دي به ددرې کېږي یو حصه کار دی کېږي دا ورتری په دغه باندې زموږ دا دغه دی چې دا شی لږ ارزیات شروع ده څوک وړه والي چیني والي سبزي والي هر شی ګران دی قدرمنو کتونکو دا وخت را سره یو بابا مشر چې دی هغه موجود دی دوی د سابو کاروبار کوي بابا السلام علیکم وعلیکم سلام جی علیکم سه زه خو جی دا د کوړک لنډاکې وته وی لنډاکې پیتا موټل ته مخامخ زمون کور دی جی دا هغه ځای نه راوړم هغه ځای نه سبا راوړي او جا د یوې بجې پورې د 2 بجو پورې د دې پورې جمع کړه تاسو عمر په څومره زما کو عمر خو به ان شاء الله چې او یا خو شاو د ګرانی ته په څه نظر ګوري ګرانی د په ملک نو ګرانی خو جوړه جو څه وکړو تاسو ته پته شته ګرانی نه لګي صبر وکړو نو څه وکړو الله به رزق ورکړي نو ګرانی شي قوم به ورکړي او دغه حکمرانانو ته هغه مشرانو ته څه پیغام ورکړي نو څه پیغام خو چې لکه کوشش وکړي چې د ارزاني شي او د خیره سره چې د ملک ارزاني راشي ډیره به غوره شي ډیره څه په دې اړه څه وایي ګرانی دا خو د الله ته طرف نه ده ګرانی ارزاني دا ستا فیصلې د بره نه کېږي د الله د طرف نه کېږي زموږ د خپل اعمالو د وجې نه کېږي که زموږ عمل ښه شو ارزاني به عمره شي ملک به ګل ګلزار شي عمل به څنګه ښه کېږي عمل به په دې ښه کېږي چې مونږ او نیتونه خپل یو بل ته صفا کړو نیتونه زموږ یو بل ته په سب کې سره خپل رور ولاړي هغه ته زموږ نیت ګڼلی چې دی زما سره ولې ولاړ دی که چېرې نیتونه زموږ صفا شو او عمل زموږ صحیح شو نرخونه به هم ښه شي هر څه به ښه شي نیت صفا منزل اسان نیت صفا منزل اسان صحیح ډېره زیاته ګراني د خلک چغله راوسته ده نو دا هم دا خو د خلکو ته علم نشته دا د الله د طرف نه ده دا د چا د طرف نه حکومت څه کولی شي وزیر اعظم به څه وکړي څه چې کوي الله کوي څه چې کوي الله کوي وزیر اعظم هم څه نه هغه مخلوق دی وزیر اعظم هم څه نه شي کولی خو زموږ خپل عمل خراب دي که چېرې زموږ عمل صحیح شو هر څه به صحیح شي ډېره مهرباني خوشحاله ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای زمونږ د دې ځای عزیر شاه مې نوم دی د خوازخیل یې ګراني د مهنګایي د څه صورتحال دی دلته نو ګراني خو یاره ډېره ده او دلته چې زمونږ د مزدورۍ په دغه شي نو لکه دغه کله 500 کله 100 کله 150 دا د غوږ نیولي په دغه کار کېږي په دغه نه کېږي او کاروبار ورسره ختم دی نشته دی کار نه کېږي نو څه وکړو نو د کور خرچه د ګاډۍ پوره کوي نه پوره کوي نه پوره کوي بس ملګریا دونه طاقت نه کېږي چې ځانه وسه وړه ښه راته ختم دی چې ځانه پې وړه والو څو بچي دي د کور کې 3 واړه دي 3 واړه دي د ګټې وټې څوک شته نو شته دی نو دلته نه کارونه نشته دی نو کارونه یو کس د کار دی را سره یو ځای ما نو هلته چې کارونه نشته دی نو سهار چې راوځي او ماښام ځي ټول ضرورتونه پوره شوي نه پوره کېږي ملګریا کارونه دلته نشته دی نجیب الله زه یم د جانو یم دا ګولو راغلی یم د ګولې خو دومره ډېرې ګرانې شوي دي ډېرې زیاتې نو د عمران خان په حکومت کې لوکوټې ښې وي او اوس چې دی نو 100% به ګرانې شوي 100% بلکل د اخیستو توان لرئ نو نه لرو یاره بس ګراني ده ډېره زیاته او یو طرف ته سبزي ګرانه شو د بل طرف ته اوړه ګران شوي دي هر څه ګران شوي دي نو ګولۍ واخلو که ځان رزق ګولۍ واخلو که ډوډۍ واخلو او رزق پیدا کړو که ګولۍ واخلو صحیح ده څه پیغام ورکې حکومت له نو حکومت له دا پیغام ورکوو چې دا میډیسن خو په دې باندې ډېر غور وکړي روزانه بیماریانې دي هر څه دي نو موږ وایو چې دا میډیسن ارزان کړي راته دا رزق راته لږ ارزان کړي صحیح نو دغه مهرباني خوشاله ټیک شو خو مین رول چې دی که نه مونږ ته چې د کوم ځای نه سپلای به کېده اول نو د هغې په ریټ کې 90% 100% زموږ سره چې دی نو لکه د راغه شوي اپګریډ شوي دي که نه پای کې انکریزمنټ راغلی نو لکه مونږ څه وکړو او د دې په وجه باندې بس دا خلک بیا د میډیسن څخه پاتې شي خلکو ته څه پیغام ورکې نو پیغام ورته دا ورکړم چې لکه الریډي د ملک حالات دي چې ګډوډ دي کافي خلک لکه هغه روزمره مطلب هغه وړه او چینی او غوړي دا نشي افورډ کولی
او دا بیماری خدا شي چې لکه د دې خو درغه نه رغیدن دي نو زه به دا میسج غول ورکم چې لکه تاسو نو څومره کیږي نو د دې خلکو سره په دغه کې مرسته کوي چې لکه دا میډیسنز ورته کم از کم په پرسنټیج ریټ باندې پرووایډ کوي نو لکه تاسو به ډېره مهرباني. صحیح ده. زمونږ عمل چې دی نو قدرمنو کتونکو د هرې بیمارۍ ناروغۍ مرضونو سره اخته شوی دی او لوی د کوړو کې دی نارینه ده او که زنانه دی خو په دغه بیمارو اخته شوي دي او په مختلفو دوایانو میډیسن باندې د هغوی ژوند چې دی هغه روان دی په کار د هغه مشرانو نه هغه واکمنو له چې د دوایانو کې په دغه میډیسن کې چې دی پوره کمیرا ولي او چې هغه د اغستو توان لري هغه خلکو له ورکړلی شي نو دا به ډېره ښه وي. قدرمنو کتونکو زمونږ پروګرام تاسو ولیدو وکتلو د خلکو پریادونه د خلکو ستونزې د خلکو هغه مشکلات تاسو واورېدل تاسو د مخې وه موږ نننی پروګرام په صرف او صرف په مهنګایي په ګرانۍ باندې کړو. د ګرانۍ دغه لیر چې کوم رالوتی دی او ورځته ورځه په ګرانۍ کې او ورځته ورځه اضافه کیږي هر شی چې دی د هر شیز قیمت چې دی هغه اوچتېږي بیې چې دی هغه لوړېږي نو قدرمنو اوریدونکو هم په دغه اړه باندې زموږ دغه پروګرام تاسو وکتلو هیله کومه چې تاسو به خوښ کړی وي او د هغه واکمنو نه هغه شتمنو نه هغه سیاستدانانو نه کوم چې په دې وخت کې د ملک واکمني کوي هغوی ته هم دغه خواست کوو چې لږه مهرباني دې وکړي د عام ولس سره د غریب ولس سره دې مدد وکړي او دغه څیزونه چې دي که ګران نه وي نو نور ورته ګرانول چې دي هغه مه کوئ مشکلات او ستونزو کې ورته کمی راولئ د هغه وخته پورې ضرورت الله ورسره افتخار احمد ورکه اجازه تاسو چې چرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان.